په کابل ښار کې له خوراکي تاسیساتو څخه د ورځنۍ څارنې په ترڅ کې د اچارو او چکني د یوې کارخونې څخه څارنه ترسره شوه. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې رهبرۍ د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د یادې ادارې له خوراکي تاسیساتو څخه د څارنې ټیمونو ته په جدي ډول سپارښتنه کړې تر څو د یادې میاشتې په جریان کې له غذایي تاسیساتو څخه جدي څارنه ترسره کړي، چې پر همدې اساس د یادې ادارې د خوراکي تاسیساتو څخه د څارنې ټیمونو نن شنبه د روان 1445 هجري قمري کال د رمضان د میاشتې په 14مه نیټه د کابل په دوغاباد سیمه کې د اچارو او چکني هغه کارخونه په نښه کړه چې د اچارو په ترکیب کې صنعتي سرکې څخه ګټه پورته کوله، چې د خوراکي توکو په نړیوال معیار کې کارونه بنده ده. د اچار پرشي کې د کیمیکل ګریډ اسیتیک اسید تیزاب څخه استفاده کېدله. د دې بخش کې د اسیتیک اسید تیزاب په بخش کې موږ مخکې هم خپل مسؤلیت ادا کړی دی. د خلکو د جامع خلکو ته د خوړو درملو ملي ادارې په صفحه باندې خپل مسؤلیت ادا کړی و، ته آگاهي ورکړې، خو متاسفانه یو تعداد خلک چې یا د دې خبر نه دي یا مثلا نور هغه دلایل چې هغه موږ ته د قناعت ور نه دي او دوی بیا هم هغه د اسیتیک اسید تیزاب په خپل محصولات کې په اچار او چکني په تشباب کې استفاده کوي. د دغه کارخونې مسؤلین هم یاد ستونزه مني او ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به د ورته سرکې څخه په خپل محصولاتو کې ګټه پورته نکړي. مواد لازمه ترشی که ما استفاده میکردیم قبلا از ضررات از او نمیدانستیم که چقدر مضر است. امروز که مدیر صاحب با بسیار لحن دوستانه و لحن مسئولیت آمیز که اینی مشکلات را داره، بعد از این ما کوشش برآمیزی میکنیم که از چنین مواد استفاده نکنیم. د یادونې وړ ده چې په خوراکي توکو کې د صنعتي سرکې کارونه د مختلفو ناروغیو لکه سرطان او د معدې د زخم باعث کیږي.